هغه صاحب وایي چې ښځه د مینې انتها ده، د محبت انتها ده، د رحم انتها ده. کله کله په کور کې فیصلې راځي، کله په بادشاهت کې فیصلې راځي، کله په قضاوت کې فیصلې راځي، هغه سختې فیصلې راځي. یو انسان دار ته برابرېږي، یو انسان مرګ ته برابرېږي. او ښځه چې دا د ډېر رحم د ډېرې مینې د وجې دا فیصلې نه شوی کولی. دا د دې اعزاز دی، دا د دې حسن دی، دا د دې اعزاز دی، دا د دې حسن دی، دا د دې پیغور نه دی چې موږ دې ته پیغور ورکړو. السلام علیکم قدرمنو پښتنو ورونو، زه نن بیا ممتاز عالمدین ډېر محترم سید محب الله آغا صاحب زه ور بیا ورته راغلی یم. نو له آغا صاحب څه دا پوښتنه کوم چې ښځه ناقص العقل ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې شریعت کې د دې حیثیت بیان کړی دی چې ښځه چونکې د دې په میاشته کې تقریبا یو 8 شپې 9 شپې دا په صفایي کې نه وي، نو د نه صفایي د وجې څخه د دې لمونځونه متاثره وي، د دې روزه متاثره وي، د دې عبادات متاثره وي. نو د هغه د وجې څخه دا ناقصات الدین سوله، یعنی د دین بعضې امور ناقصه سولو. او ناقصات العقل په دې ده چې د ښځې چې کوم ایموشنل د دې چې کوم دا د زړه نرمي چې ده دا دومره زیاته ده. ولې الله سبحانه وتعالی د دې څخه د کشني د تربیت کار اخلي. بالکل د کشني تربیت هغه وخت کېدای شي چې ستا به د کشني سره د حد درجې محبت وي او ستا به په زړه کې ډېره زیاته نرمي. که ښځه نرمه نسي د کشني تربیت نسي کولی. هغه صاحب زه په دې کې یو خبره کوم، اوس ګوره یو سړي ته 4 ودونه چې دي، نارینه 4 ودونه جایز الاود، لیکن ښځې ته 1 میړه دی. یعنی مطلب دا د ښځې د میړه سره چې کوم مینه ده، یعنی دا 3 بنې برداشت شي، یعنی د ښځې په مینه کې دا 3 بنې برداشت شي. نو دا هم مطلب دا هم هغه د محبت تعلق دی. یعنی ښځه په محبت کې یو مخ هغه وایي ړنده ده، ړنده ده، د هر شي قرباني ورکوي چې میړه سره شریک هم قبلوي، هر قرباني ته تیار. دا د دې د محبت انتها ده. د هغه زنانه چې ته په عدالت کې د یو مجرم په کیس کې پیښې، نو دا کیس صحیح پلټنه نشي کولی. او دا چې دا په دې کې دغه جذبات دومره زیات دي چې دا د زړه د نرمۍ د وجې څخه ګواهي نشي ورکولی پر یو مجرم باندې. نو په دې وجې سره دا ناقص الدین هم سوله، ناقص العقل هم سوله. ناقص العقل په دا سوله چې دا قاضي نسی جوړېدلی، دا جج نسی جوړېدلی، دا باچا نسی جوړېدلی په اسلام کې. نو دغه وجه دا ده چې په باچایي کې بعضې دا رقم فیصلې کول دي چې هغه زنانه نسی کولی. د دې چې کوم احساسات او جذبات دي هغه د دې قابل نه دي، ولې دا ډېره نرمه ده او بعضې سختې فیصلې کول په ضروري دي. بالکل دا هغه نسی کولی. نو هغه صاحب ته وایي چې د ښځې د محبت له وجې، د ډېرې مینې له وجې، چې د ډېرې نرمۍ د وجې، د ډېرې نرمۍ د وجې چې دا رحم لري، دا ډېر محبت لري او ډېرې قربانیانې ورکوي، د مینې لپاره قرباني ورکوي، د اولاد لپاره قرباني ورکوي. د دې له دې وجې دې ته ویل دي چې د دې عقل دا رقم سالم نه دی لکه د یو نر کمپرومایز نه کوي چې هغه جذبات کنټرولولی شي. بالکل دا جذبات نشي کنټرولولی. مطلب دا دی نر چې دی نر په دې کړی دی چې نر مطلب لشکرکشي هم کوي، جهاد هم کولی شي. دا د جهاد الله پاک دغه کړی ده، مستثنا کړی ده. دا جهاد له نشي تللی، دا د انسان وینه نشوی کتلی، دا نشي کتلی، دا امور دا نشي برداشتولی. یعنی انسان نر سخت زړه دی، دا د خپل نرم زړه د وجې څخه دا چې دا ناقصات العقل په دې وجې دې وجې ده. ناقصات الدین په دې وجې سره ده چې هغه خپل د دې دین کمپلیټ نه دی، د دې کمپلیټ دین کمپلیټ نه دی. ولې دا چې د دې دین چې دی هغه په میاشته کې 8 شپې 9 شپې 10 شپې دا ډېر متاثره وي. بیا چې دا ښځه چې دغه هره میاشت د لمانځو د قضایي د وجې څخه د دې په مزاج کې دننه لکه اوس موږ ته چې یو لمونځ قضا شي موږ ډېر سره چپه شو که نه. بالکل. نو د دې هغه چې په هره میاشت کې 10 شپې 8 شپې د دې لمونځونه نه وي، نو د دې دین چې هغه ډېر زیات کمزوری متاثر وي له هر شي، له عبادت له لمانځه پاتې. دا د دې او ظاهره ده چې قرآن کریم ته هم نه ورنږدې کېږي، یو شی وظیفه هم نشوی کولی، خالص ذکر کولی. صحیح. نو قدرمنو د هغه صاحب خبرې مو اورېدلې، د هغه صاحب مبارک مجلس مو اورېدی.
تاسو د الله د راځي یو خبره کې ایډوما حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي وای هلك الفئتان وای دوه ګروپ هلاک سلو المحب المفرط المبغض المفرط کم سړی چې ډیر زیات بغض کوي هغه هم تباسو کم خلک چې ډیر زیات محبت کوي هغه هم تباسو په د ښځو په معامله کې بعضې خلک ویوه انتها ته تللي چې هغه د دې نقایص بیانوي بعضې خلک یې بیا ډېر زیات تعریفونه کوي چې د هغه د وجې څخه هغه بیا ودې خوا ته تللي دي چې ګسې د ښځې په اسلام کې یو ښځه محرومه ګڼلې ده زموږ کوشش دا دی اسلام چې دی هغه ښځې ته خپل حقوق ورکړي دي عزت یې ورکړی دی مقام یې ورکړی دی د مور رقم حیثیت یې ورکړی دی مور په کائناتو کې هغه هستی ده چې الله سبحانه وتعالی یعنی د دې در قدمو لاندې زموږ لپاره جنت یې شي دی نو دا ګرده اعزازونه چې دي دا اسلام ورکړي دي او نبی کریم علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ډېر غټ مقام او عزت ورکړی دی نو په حدیثو کې ډېرې کیسې دي زه چې دا کیسې کوم تا ته شاید دا ویډیو ډېره اوږده سي خو خلاصه دا ده چې کم خلک لیبرل سوچ والا دي هغه ښځه په اسلام کې محرومه بولي دا هم هلاکت دی او کم خلک چې ډېر زیات دغه دي چې ښځې ته هغه اهمیت نه ورکوي هغه هم په اسلام کې پسندیده عمل نه دی الله دې موږ ته اعتدال را نصیب کړي یوه نړۍ مننه